د ښځو ښایستوالی په کوم څیزونو کې وي؟ ښځې په کوم څیزونو ډېرې ښکلې ښکاري؟ په نننۍ ویډیو کې به دغه معلومات درکوو، نو ویډیو راسره تر اخره پورې وګورئ چې تاسو هم د ښځو هغه پټ راز نه خبر شئ چې ښځې په کوم څیزونو ښکلې ښکاري او د سړو زړه ته ورغورځېږي. ښایستوالی صرف په مخ کې دی یا ښځه په هغه ټیم کې ښکلې ښکاري چې ډېر ګران میک اپ وکړي یا ډېرې ګرانې کپړې واچوي؟ نن به په ویډیو کې درته هغه پټ رازونه ښکاره کوم چې د ښځې اصلي ښایستوالی په کوم څیز کې وي. د ښځې اصلي حسن هغه دی، ښایستوالی هغه دی چې صرف سترګې نه زړه ته کوشي. په ننني وخت کې چې په سوشل میډیا باندې کم ښایستوالی ښکاریږي او دغه جینکۍ د فلټر په ذریعه باندې ځان ښایسته کوي او دنیا ته یې ښیي، نو دغه اصلي ښایستوالی نه دی. اعتماد، کومه ښځه چې په ځان باندې یقین ساتي، د هغه ښځې په خبرو کې، په ګرځېدلو کې او په فیصلې کولو کې یو طاقت وي. همدغه اعتماد د دغه ښځې شخصیت ښایسته کوي. اخلاق او کردار، د ښځې اصلي ښایستوالی د هغې په اخلاقو کې وي، ژبه کې وي او په کردار کې وي، چې ژبې نرمه وي او عزت ورکوونکې وي او ټول په خپل رویه سره خوشحاله کړي. هغه د ټولو نه ښکلې وي. محبت او خلوص، ښځه که تعلیم یافته وي او د دنیا په کارونو پوهیږي، نو هغه په ډېرو ښځو کې بدله ښکاري. د هغې په خبرو کې او سوچ کې ډېر فرق وي. د ښځو د ښایستوالي غټ راز دا دی، کومه ښځه چې خپل ځان قبول کړي، کومه ښځه چې خپل ځان سره محبت کوي او خپل ځان قبول کړي که هر څنګه وي، نو هغه د ټولو په وړاندې ښکلې ښکاري. کتونکو دا هغه راز چې سره مو شریک کړو. ښځه صرف په میک اپ او په کپړو ښایسته نه ښکاري. کومه ښځه چې ځان ښایسته کول غواړي، د هغې ژبه به نرمه وي، اخلاق به یې ټیټ وي، خلکو له به عزت ورکوي. دغه اصلي ښایستوالی دی. دغه معلوماتو چې سره مو شریک کړو، که خوښ شوي ویډیو لایک کړئ او که چینل ته نوي راغلي چینل سبسکرایب غواړي، د هغې ژبه به نرمه وي، اخلاق به یې ټیټ وي، خلکو له به عزت ورکوي. دغه اصلي ښایستوالی دی. دغه معلوماتو چې سره مو شریک کړو، که خوښ شوي ویډیو لایک کړئ او که چینل ته نوي راغلي چینل سبسکرایب کړئ.